خپله د دوحې تړون سره افغان نظام منزوي کړ خو ملامت یې غني کړ. ټرمپ وایي اشرف غني غل دی. دا چې څه یې ویلي او اشرف غني څه ځواب ورکړی چې زیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ټرمپ چې طالبانو ته یې نړیوال سټیج ورکړ خو یو اړخیز تړون یې ورسره وکړ او جمهوریت یې منزوي کړ خو اوس بیا یې بوس باد کړي. د امریکا متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو بل ترڅنګ زموږ سفر په نوم نوی کتاب چاپ کړی. هغه په دې کتاب کې د افغانستان د بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني په اړه لیکلي چې نوموړی د افغانستان تښتېدلی ولسمشر دی چې پرېمانه پیسې له ځان سره وړي دي. ویل شوي چې د ولسمشرۍ له دندې وروسته دا د ډونالډ ټرمپ لومړنی چاپ شوی اثر دی. په یاد شوي کتاب کې د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې شاوخوا 300 عکسونه او له لنډو توضیحاتو سره چاپ شوي. دا کتاب په یوه برخه کې د افغانستان د بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني او ټرمپ ګډ عکس چاپ شوی او ورسره لیکل شوي اشرف غني له امریکایانو غوښتل چې میلیونونه ډالره هغو خلکو ته ورکړي چې موږ سره نه دي. ډونالډ ټرمپ وړاندې لیکلي د افغانستان تښتېدلی ولسمشر آخر له پرېمانه پیسو سره له افغانستان څخه تېښته وکړه. ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې هم د ولسمشر غني په اړه توندې نیوکې لرلې. ولسمشر غني بیا له طالبانو سره د ټرمپ د قطر د سولې د هوکړې مخالف و او دا یې د افغانستان پر جمهوري نظام له طالبانو سره د امریکا معامله ګڼله. پر ښاغلي غني د روسیې د استخباراتو تر څنګ طالب چارواکو او نورو منتقدینو یې هم له افغانستان څخه د وتو پر وخت د پرېمانه پیسو د وړلو تور پورې کړی او ویلي چې هغه 168 میلیونه ډالره ورسره وړي دي. ولسمشر غني بیا څو ځله د یادو تورونو له ردولو سره په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان تر چتر لاندې د څېړنو غوښتنه کړې او ویلي چې د مالي فساد د تورونو په اړه له هر ډول پلټنو سره همکارۍ ته حاضر دی. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.